ربك موسى أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون. دوی ته د هغه وخت قصه واوروه چې کله ستا رب موسی ته نارې کړې ظالم قوم ته ورشه د فرعون قوم ته آیا هغوی نه ویریږي؟ قال رب إني أخاف أن يكذبون. موسی عرض وکړ ای زما ربه زه ویریږم چې هغوی به ما دروغجن وګڼي. ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون. زما سینه تنګیږي او زما ژبه نه ګرځي ته هارون ته هم رسالت ولېږه. ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون. او پر ما باندې د هغو په وړاندې دی او جرم تور هم شته ځکه نو زه ویریږم چې هغوی به ما ووژني. قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون. الله فرمایل هیڅ کله نه هغوی تاسې ته کوم زیان نشي رسولی. تاسې دواړه لاړ شئ زموږ نښانې در سره واخلئ موږ به له تاسې سره یو او هر څه اورو. فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل. فرعون ته ورشئ او هغه ته ووایاست موږ رب العالمین د دې لپاره رالیږلي یو چې ته بني اسرائیل له موږ سره تلو ته پرېږدې. قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. فرعون ویل آیا موږ ته له ځان سره د اولاد په څیر نه وې پاللی؟ تا د خپل عمر ډیر کلونه له موږ سره تیر کړل او له هغه وروسته دې وکړل څه چې دې وکړل. ته خورا ښېګڼه هېروونکی سړی. قال فعلتها إذا وأنا من الضالين. موسی ځواب ورکړ په هغه وخت کې ما هغه کار په ناپوهۍ سره کړی و. ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين. بیا زه ستاسې له ویرې نه وتښتېدم له هغه وروسته زما رب ماته حکم راکړ او زه یې په پیغمبرانو کې شامل کړم. وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل. پاتې شوه ستا ښېګڼه چې تا له ما سره کړې ده نو د هغې حقیقت دا دی چې تا بني اسرائیل خپل غلامان ګرځولي وو. قال فرعون وما رب العالمين. فرعون وویل او دا رب العالمین څه وي؟ قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. موسی ځواب ورکړ د آسمانونو او ځمکې رب او د ټولو هغو شیانو رب چې د آسمان او ځمکې په منځ کې دي که تاسې باور کوونکي یاست. قال لمن حوله ألا تستمعون. فرعون خپلو خوا او شا خلکو ته وویل اورئ. قال ربكم ورب آبائكم الأولين. موسی وویل ستاسې رب هم او ستاسې د هغو پلرونو نیکونو رب هم چې مخکې تیر شوي دي. قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. فرعون حاضرینو ته وویل ستاسې پیغمبر صاحب چې تاسې ته رالیږل شوی دی بیخي لیونی ښکاري. قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. موسی وویل د ختیځ او لویدیځ او هر څه چې د دې په منځ کې دي د هغو ټولو رب که تاسې څه پوهه لرئ. قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. فرعون وویل که تا له ما پرته کوم بل معبود ومانه نو تا به هم په هغو خلکو کې شامل کړم چې په بندیخانو کې پراته ورستیږي.
قال أولو جئتك بشيء مبين موسی وویل که څه زه تا ته یو څرګند شی راوړم هم. قال فأت به إن كنت من الصادقين فرعون وویل ښه نو راوړه که ته رښتونه یې. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين د هغه له خولې نه د دې خبرې له وتلو سره سم موسی خپله همسا وغورځوله او په ناڅاپي ډول هغه یو ښکاره ښامار و. ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين بیا هغه خپل لاس له تخرګ نه راوویست او هغه د ټولو کتونکو په وړاندې ځلیده. قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون. فرعون خپلو خوا او شا سردارانو ته وویل دا سړی په یقیني ډول یو ماهر کوډګر دی، غواړي چې د خپلو کوډو په زور تاسې له هېواد نه وباسي. اوس ووایاست تاسې څه حکم کوئ؟ قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم. هغوی وویل دا یو د ده ورور ایثار کړه او په ښارونو کې مارسلان وګرځوه چې هر یو ماهر کوډګر درته راولي. فجمع السحرة لميقات يوم معلوم وقيل للناس هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين. لکه چې یوه ورځ په ټاکلي وخت کوډګران را غونډ کړای شول او خلکو ته وویل شول تاسې به غونډې ته ورشئ، ښایي چې موږ د کوډګرو په دین شو که هغوی برلاسي شي. فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. کله چې کوډګر میدان ته راغلل نو هغوی فرعون ته وویل مونږ ته خو به انعام وي که چیرته مونږ بری وګټو. قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين. فرعون وویل هو او تاسې به بیا په هغه وخت کې په نږدې کسانو کې وشمیرل شئ. قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون. موسی وویل وغورځوئ د څه چې تاسې غورځوونکي یئ. فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. هغو سم د لاسه خپلې رسۍ او همساوي وغورځولې او ویې ویل د فرعون په بخت به همدا مونږ بری موندونکي یو. فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون. بیا موسی خپله همسا وغورځوله نو په ناڅاپي ډول هغې د هغو د دروغو کارنامې خوړلې تېرولې. فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. په دې سره ټول کوډګران سمدلاسه په سجده پرېوتل او غږ یې وکړ چې موږ رب العالمین ومانه، د موسی او هارون رب. قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين. فرعون وویل تاسې په موسی ایمان راوړ مخکې له دې نه چې ما تاسې ته اجازه درکړې وای. هرومرو دا ستاسې مشر دی چې تاسې ته یې کوډې درښودلي دي. ښه نو همدا اوس به وپوهېږئ زه به ستاسې لاسونه او پښې رد بدل غوڅې کړم او تاسې ټول به په دارو زړوم. قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون. هغو ځواب ورکړ هیڅ پروا نشته، موږ به د خپل رب حضور ته ورشو. إن
نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين او مونږ هیله مند یو چې زمونږ رب به زمونږ ګناهونه وبخي ځکه چې مونږ تر ټولو مخکې ایمان راوړی دی. وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون. مونږ موسی ته وحی ولېږله چې د شپې مهال زما بندگان در سره واخله ووځه تاسې به تعقیب کړی شئ. فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون وإنا لجميع حاذرون. په دې سره فرعون د لښکرو برابرولو لپاره ښارونو ته مارسلان ولېږل او په دې وینا یې ولېږل چې دا یعنې بني اسرائیل یو موټی څه لږ شان خلک دي او دوی مونږ ډېر په غوسه کړي او مونږ داسې یوه ډله یو چې هر وخت بیدار یعنې تیار او آماده یو. فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك وأورثناها بني إسرائيل. په دې ډول موږ هغوی د هغو له باغونو چینو خزانو او د هغو له ډېرو ښو هستوګنځیو څخه راویستل. دا خو وشول له هغو سره او بلې خواته موږ بني اسرائیل د دغو ټولو شیانو وارثانو ګرځول. فأتبعوهم مشرقين فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. نو دوی په لمرخاته کې د هغوی په تعقیبولو کې شول. کله چې دواړه ډلې سره مخامخ شوې نو د موسی ملګرو چیغه کړه چې موږ خو ونیول شو. قال كلا إن معي ربي سيهدين. موسی وویل هیڅکله نه، له ما سره زما رب دی، هغه به هرومرو ما ته لارښوونه وکړي. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. مونږ موسی ته د وحی په وسیله حکم وکړ چې ووهه په خپل همسا سره سمندر. په ناڅاپي ډول سمندر وچاوده او د هغه هره ټوټه د یو لوی غره په څیر شوه. وأزلفنا ثم الآخرين. همالته مونږ بله ډله هم نږدې راوستله. وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين. موسی او ټول هغه کسان چې له هغه سره وو مونږ وژغورل او نور مو غرق کړل. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. په دې پیښه کې یوه نښانه ده خو له دغو خلکو نه زیاتره منونکي نه دي. وإن ربك لهو العزيز الرحيم. او حقیقت دا دی چې ستا رب زورور هم دی او ډیر زیات مهربان هم. واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون. او دوی ته د ابراهیم قصه واوروه کله چې هغه